ډیری وروڼه نن زه وینم چې هغوی د مور او پلار نه ځان ته ژوند غوره کړی وي. حتی که په یو کور کې د میندو او د پلرونو سره ژوند کوي، په خپلې کوټه کې ناست وي، د مور او پلار سلام ته هم نه ورځي، د هغوی پوښتنې ته هم نه ورځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 کسه داسې دي چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت ورته د رحمت نظر نه کوي، یعنی الله به په نظر د رحمت ورته نه ګوري. الله رب العزت به هغوی نه تسکیه کوي، نه به پاکوي، او د قیامت په ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دوی لپاره دردناکه او سخت عذاب وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دا 3 طبقې خلک موږ ته معرفي کوي، لومړنی په هغو کې څوک دی؟ عاقل والدین، هغه بچی چې هغه د مور و پلار نافرمانه وي. نو د آخرت د ورځې د عذاب نه وویرېږه چې هغه تا ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې بیانیږي. رشه د مور او د خپل پلار قدر وپیژنه، هغوی ته ماتغاړی اوسه او تل لپاره د هغو احترام کوه چې الله رب العزت ستا دنیوي او ستا اخروي ژوند برابر کړي. همدارنګه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د مور او پلار نافرمان بچی جنت ته نه ننوځي تر څو چې الله رب العزت د خلکو په منځ کې حکم ونه کړي. تر څو چې د الله رب العزت د مخلوقاتو او د انسانانو فیصله نه وي شوې، تر هغه وخته پورې به عاقل والدین یا هغه ځوان چې د مور پلار نافرمانه وي جنت ته به داخل نشي، که چیرې ډیر صالح اعمال هم ولري. نو ای درنو ځوانانو، تاسو ته وایم چې الله رب العزت رحیم او غفور دی، مګر یوه دایره ده چې هغه دایره الله رب العزت ډیر سخت غصه کوي. هغه دایره د لمانځه پرېښودل او د مور او پلار نافرمانی ده. نو راځئ چې له همدا نن څخه له ځان سره ژمنه او وعده وکړو چې د مور او پلار درناوی کوو، د مور او پلار احترام کوو، تر څو چې الله رب العزت زموږ کورونو نه جنت جوړ کړي او جنت زموږ کورونو ته